څلورم فصل ویکتور یو مهم هندسی مفهوم ده. البته په ریاضی که هم عمومی مفهوم لري. ویکتور جبر ویکتوری او ویکتور انالیز مهم برخه در ریاضیات ده. تعریف ده ویکتور هغه قطع خطه که مشخص جهت ولري یا مشخص لور ولري. بنا پر دی ویکتور آغاز لري، یعنی شروع ده نقطه یا مبدأ، نقطه ده مبدأ لري او انجام لري. دلته لیدل کیږي آغاز یې A او انجام یې B ده. ویکتورونه معمولا د یو توری په واسطه ښودل کیږي. هغه توری کوچنی توری د الفبا وي، لکه A B C D او داسې نور. په دې شکلونو لیدل کیږي رنګارنګ ویکتورونه چې جهات مشخص وي او اوږدوالی هم معلومدار مشخص وي. A B C D E F. از صفری ویکتور هغه ویکتور ده چې یو ټکی وي او اوږدوالی صفر وي. او ویکتورونه چې اوږدوالی مختلف اوږدوالی ولري، هم جهت وي، هم جهت ویکتورونه په نامه یادیږي او د بل سره موازی وي. مختلف الجهت ویکتورونه هغه ویکتورونه ده چې یو د بل سره موازی وي، جهات مخالف وي. مساوی ویکتورونه هم جهت وي، هم اوږدوالی سره برابر وي. متضاد ویکتورونه یو د بل سره موازی وي مگر جهات مختلف وي او اوږدوالی هم سره برابر وي. د ویکتورونو جمع کول، یو ویکتور داسې انتقالوو چې موازی ویکتور سره مساوی ویکتور په پیوست سره داسې مد نظر نیسو چې انجام یې بل ویکتور د آغاز سره برابر وي. په دې شکل کې لیدل کیږي مجموعه A جمع د B مساوی A جمع د B. د متوازی الاضلاع طریقه، دو ویکتورونو مجموعی د هغه متوازی الاضلاع قطر ده چې A او B ویکتورونه د هغه متوازی الاضلاع د اضلاع سره برابر وي. دلته د هغه متوازی الاضلاع قطر A B ده، مگر حاصل تفریق هم د بل قطر د سره مساوي ده. دلته لیدل کیږي چې A B مساوي ده په B A، یعنی خاصیت تبادلوي. د ویکتورونو د اتحاد خاصیت دلته په ډیر دلچسب او جالب طریقه لاسته راځي. د یو څلور ضلعي د قطرونو په ذریعه ښودل کیږي، په واسطه ښودل کیږي چې دغه خاصیت لاسته راځي. دغه د اتحادي خاصیت په ویکتورونو، په درې ویکتورونو ترمنځ لاسته راځي. وینو چې B جمع د C، A جمع د B جمع د C مساوي ده په A جمع د B جمع د C. او بل قطری مد نظر ونیسو، اول A جمع د B پس لغه جمع د C. دای بل قطری ده. لحاظ دغه رابطه، یعنی اتحادی رابطه د دوی ترمنځ موږ لاسته راوړو چې په ځانګړي رنګونو په واسطه ښودل شوي دي د شکل او د رابطه ترمنځ، اتحادی رابطه. د ویکتورونو د اتحاد د خاصیت کولای شو چې موږ ویکتورونه یو د بل سره جمع کړو، هر یو د هغه د مساوي ویکتور سره د انتقال کوو پر لپسی مجموعه لاسته راوړو. مجموعه داسې ویکتور ده چې آغاز یعنی مبدأ د اول ویکتور او انجام د آخری ویکتور وي. دلته لیدل کیږي A B C D د ټولو مجموعه بل ځل تکمیلوي. A جمع د B جمع د C جمع د D. او خاصیتی چه شی ده A B C D داسې پر لپس جمع کوو چې آخری مجموعه A جمع د C جمع د D جمع د B
هنی دلتا سی کی دایشی خپل ځای تبدیل کی ته ولش په آخر کې نه راځي که چیرې ویکتورونه څو ویکتورونه یو مبدا ولري بیا هم موږ کولی شو په دغه قانون سره جمع کوو هر یو داسې پرلهپسو انتقال کړئ چې مجموعه لاسته راځي ای جمع د وی جمع د سی د څو ویکتورونو محصلې د پیدا کولو سره بیا هم پرلهپسې دا ویکتورونه را انتقال کړو په پای کې ای جمع د بی جمع د سی دلته بی جمع د ای جمع د سی راسته راځي یعنی ترتیب د انتقال دلته کوم مشکل نه پیدا کوي سی جمع د بی جمع د ای هر ویکتور چې د صفري ویکتور سره جمع شي خپل هغه ویکتور لاسته راځي د متضاد ویکتورونو خاصیت د جمع په عملیه کې چی شی ده معلوم دار به دوار سره دو متضاد ویکتورونو مجموعه صفر ده انتقال ویکتور ا منتقل کیږي یو د یو شکل انتقال داسې صورت نیسي چې هر نقطه د وکتوری ا په اندازه انتقال کیږي او شکل خپل منتقله شکلی اف زبر دلته اف د شکل د اف شکل منتقله اف زبر ده د وکتوری ا په اندازه سره تعریف که چیری مشخص اف شکل موج مد نظر ونیسو هر نقطه د اف اندازه سره انتقال کو شکل اف زبر شکل لاسته راځي چې منتقله د اف ده دلته وینو ای بی که اندازه انتقال کیږي ای زبر بی زبر لاسته راځي د انتقال قضیه دیو دلتا مستقیم نظر و کی ای انتقال ته عبارت ده د دلتا زبر مستقیم چې د هغه سره موازی وي په شکل کې لیدل کیږي دلتا زبر منتقله ده او د انتقال طولی هم د اف اندازه ده او کی دایشی هر حالت ولري خصوصی حالتی که چیری ویکتوری دلتا مستقیم موازی وی په دې صورت کې دلتا او دلتا زبر یو پر بل باندې منطبق وي انتقال د یو مثلث خپل بیرته مثلث دی منتقل د دایره یعنی د دایره انتقال بیا بیرته هغه دایره ده